السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم. که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو بیا به تاسو وکولی سئ په خپل موبایل کې دا رقم ته ښایسته والپیپران جوړ کړئ. دوستانو دغه والپیپران تاسو د خپل موبایل په سکرین باندې درولی سئ او دغه تاسو په خپله جوړولی سئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د اخر کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ د اخر کې دوستان دغه اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ او د اخر کې ګورئ دوستانو دغه ټوټل والپیپران دي. اوس که تاسو غواړئ چې هر والپیپر د خپل موبایل په سکرین باندې ودروئ او د خپل موبایل په سکرین باندې اپلای کړئ هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره اپلای کولی سئ. نو ګوره دوستانو زه غواړم چې دغه والپیپر د خپل موبایل په سکرین باندې ودروم. د اخر کې دوستان تاسو په دا والپیپر باندې کلیک وکړئ او د اخر کې دوستان تاسو راسئ په ډاونلوډ بټن باندې به کلیک سره وکړئ. نو کله چې ګوره دوستان تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ دغه والپیپر به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ سي او د اخر کې دوستان تاسو په سیټ والپیپر باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په سیټ والپیپر باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو لیټر ووایي او دلته به دوستانو دغه والپیپر راواوړي. نو ګوره دوستانو هغه والپیپر به اوس دلته راسي. د اخر کې ګوره دوستانو دغه په 3D ډیزاین کې ده. تاسو لیدلی سئ ګوره دوستانو چې د ده روټیشن او د ده ډیزاین بدلیږي. نو د اخر کې به بیا دوستان تاسو راسي په سیټ والپیپر باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په سیټ والپیپر باندې کلیک وکړئ سیټ از ا هوم سکرین صرف په هوم سکرین ولاړ وي. سیټ از ا هوم سکرین اینډ لاک سکرین بیا به د موبایل په لاک سکرین او په هوم سکرین باندې په دواړو ولاړ وي. نو ګوره دوستانو زه صرف هوم سکرین ورته یم. د اخر کې به تاسو په سیټ از ا هوم سکرین باندې کلیک وکړئ او هغه به ستاسو د موبایل په سکرین باندې ودرېږي. ګوره دوستانو دغه والپیپر تاسو لیدلی سئ 3D والپیپر ده. ډېر ښایسته او خوندور والپیپر ده او د اخر کې ګوره دوستان تاسو دغه اپلیکیشن ته راسئ. اوس که تاسو غواړئ چې خپله یو والپیپر جوړ کړئ د اخر کې دوستان تاسو په پلس بټن باندې کلیک سره وکړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو 3D یا د اخر کې 4D وروښیاست. ګوره دوستانو زه په 3D باندې کلیک کوم. کله چې ګوره دوستان تاسو په 3D باندې کلیک وکړئ اوس که تاسو غواړئ چې هر والپیپر په خپل موبایل کې جوړ کړئ صرف به دوستان تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ او دلته به دوستان هغه تصویر تاسو غټولی او کوچنی کولی هم سئ. نو ګوره دوستانو د هغه تصویر دغه حصه ما وروښوده. نو کله چې دوستان تاسو د هغه تصویر هغه حصه وروښیاست د اخر کې به دوستان تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به دوستانو دغه تاسو کلوز کړئ. بیا به دوستان دلته تاسو راسئ دغه به سیو کړئ. نو کله چې ګوره دوستان دغه تاسو سیو کړئ د اخر کې بیرته تاسو په بیک باندې ووځئ. نو کله چې ګوره دوستان تاسو په بیک باندې ووځئ د اخر کې به ګوره دوستان کوم تیمز تاسو خپله جوړ کړی وي یعنې کوم والپیپر چې تاسو خپله جوړ کړی وي په یور تیمز کې به هغه تاسو ته راواړوي. نو تاسو بیا کولی سئ چې هغه په خپل موبایل باندې اپلای کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ که مې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.